أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. د دې آیتونو نه مخکې د منافقینو بعضې ناکاره خویونه ذکر شوي چې یو د هغې نه دا و چې دی آمنا بالله و بالیوم الاخر په خولې باندې وایي او حال دا دی چې دی ایمان وروړونکي نه دي او دی دوکه ورکوي او ټګي کوي د الله رسول سره او مؤمنانو سره او دی ټګي او دوکه ځکه کوي چې د دې په زړونو کې مرض دی د نفاق او الله هغه زیات کړی دی د دې دپاره نو د دې دپاره عذاب دی درناک په سبب د دې چې دی دروغ او بل ناکاره خوی دا ذکر کړی و چې دې ته وویلی شي چې فساد مه کوئ په ځمکه کې د مسلمانانو رازونه هغه کافرانو ته مه وړئ او د کافرانو سره دوستۍ مه ساتئ نو وایي دی چې موږ اصلاح کوو خپل فساد ته اصلاح وایي او بل ناکاره خوی دا بیان کړی و چې دې ته وویلی شي چې ایمان وروړی د صحابو په شانې نو دې صحابو ته نسبت د قمقلتیا کوي نو اوس فرمایي چې د دې یو بل ناکاره خوی هغه دا دی چې څه وخت کې دی یو ځای شي د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی نو وایي دی چې موږ هم ایمان راوړی دی او موږ هم ستاسو ملګري یو او څه وخت چې دی بیا جدا شي او دی لاړ شي خپلو مشرانو ته چې هغه مشران د دې هغه کافران دي او مشرکان دي او یهودیان دي نو وایي دي هغې ته چې انا معکم بېشکه مونږه تاسو سره یو مونږ خو ستاسو ملګري یو څنګه چې مخکې ملګري وو اوس هم ستاسو ملګري یو او بېشکه مونږ چې یو مستهزئون مونږ ټوکې کوونکي یو په دې مسلمانانو پورې مونږ دې مسلمانانو سره هسې ټوکې کوو چې مونږ ورته وایو چې مونږ ستاسو ملګري یو
او حال دا دی چې موږ د دې ملګري نه یو بلکې موږ ستاسو ملګري یو. الله فرمایي چې الله یستهزئ بهم، الله چې دی ټوکې به وکړي په دې پورې، یعنی الله چې دی بدله د ټوکو به ورکړي دي ته په ورځ د قیامت کې. ویمدهم او مهلت ورکړي دي ته فی طغیانهم په سرکشۍ د دې کې فدی دنیا کې، یا مهون چې دی سرګردان دي. اولئک الذین اشتروا الضلالة، دا منافقان دا هغه کسان دي چې دی اغسطه دا گمراهی په بدل د هدایت کی. گمراهی غوره کړې ده او هدایت یې پرېښې دی. نو فما ربحت تجارتهم، پس ګټه نه ده کړې د تجارت ته دي چې دی د هدایت په بدل کې گمراهی اغسطه ده او هدایت یې پرېښې دی او گمراهی خوښه کړې ده، نو د دې د تجارت ګټه نه ده کړې. وما کانوا مهتدین، او نه دي دي چې دی هدایت موندونکي دي. الله یستهزئ بهم دو معنی دي. یو معنا دا ده چې دی ټوکې کوي په مؤمنانو پورې، نو الله به بدله د ټوکو ورکوي دي ته په ورځ د قیامت کې. نو الله یستهزئ بهم، الله ینتقم بهم، الله به انتقام اخلي د دینه په ورځ د قیامت کې د دې ټوکو، یعنی دې ته به سزا د دې ټوکو ورکوي او بدله د ټوکو به ورکوي. او دویمه معنا دا ده چې الله به هم ټوکې وکړي په دې پورې په ورځ د قیامت کې. نن دې ملنډې کوي، الله به هم دقه شانتې دې سره ملنډې وکړي او په دې پورې به ټوکې وکړي. حدیث کې راځي چې جنت هغه به بری او دوزخ به لاندې، او په دوزخ کې به کافرانی مشرکان بی او دا منافقان بی، او منافقان به د دوزخ د ټولو نه په لاندې طبقه کې، او جنتیان به بری په جنت کې. نو جنتیان به دی ته ګوري او دی به ویني او دی به باقاعده جنتیان ویني. نو الله رب العالمین با د جنت دروازې کلو کی، او چې د جنت دروازې کلو کی نو دا منافقان به رامنډي کی د جهنم نه چې موږ به د جنت په دې دروازو باندې داخل شو او جنت ته بلړ شو او د دوزخ نه بخلاص شو. چې دا رامنډي کی نو الله تعالی به ورته دروازې بندي کی او فرشته به هغه به په شروع کی. نو څنګه چې دا ګړو باندې شړکار شروع کی سړی او لخته باندې وخی او غتی نه تختی، بیا نو دغه شانتی دی به تختی او فرشته به وخی د جهنم مینځ ته به ورسی، او بیا چې کله د جهنم مینځ ته ورسی نو بیا به الله پاک چې کوم دی نو بیا به د جنت دروازې کولو کی. نو دی به بیا رامنډي کی، چې بیا رامنډي کی نو بیا ورته الله تعالی د جنت دروازې بندي کی او فرشتي به بیا راگیر کی او بیا به د جهنم مینځ ته ورسی. نو څنګه چې دینن مؤمنانو پورې ټوکې کوي دغه شانته الله به په دې پورې ټوکې کوي، او څنګه چې دینن خنداګانې کوي په دې مؤمنانو پورې، نو دغه رنګ مؤمنان به په ورځ د قیامت کې په دې پورې ټوکې کوي او خنداګانې به کوي. ورپسې الله رب العالمین د دوانو قسمو منافقانو مثالونه ذکر کوي د وضاحت لپاره چې دا منافقان ښه ښکاره شي او ښه واضح شي.
نو دوه مثالونه پیش کوي ځکه چې منافقین اعتقادیین هغه دوه قسمه دي. یو معاندین دي چې ښه پوهېږي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم برحق رسول دی، خو د عناد د وجې نه، د ضد د وجې نه، د تعصب د وجې نه، د حسد د وجې نه، د استکبار د وجې نه په دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي او مقابله کوي. نو دا د عنادیین یو مثال ذکر کوي، او دارنګ یو مثال به ورپسې الله تعالی ذکر کوي د مترددین او منافقینو، چې هغه هم د عقیدې منافقان دي خو مترددین دي، عنادیین نه دي. په زړه کې شک دی، تحیر دی، تردد دی چې یاره دا اسلام بخي او که دا کفر بخي. نو کله اسلام طرف ته مایل شي او کله چې کوم دی کفر طرف ته مایل کیږي، او ایمان په قرآن باندې او په محمد رسول الله باندې هغه سره د یقین هغه نه وروړي. حیران دي چې یاره ایمان ته لړ شو که کفر ته لړ شو، اسلام قبول کو که دا کفر بخي دا قبول کو. نو یو د هغې مثال ذکر کوي. ناول مثال د منافقینو، اعتقادیینو، عنادیینو ذکر کوي. نو فرمایي چې مثلهم مثال د دی او حالت د دی کمثل الذی پشانته د حالت دا هغه کس دی استوقد نارا چې هغه بلکې اور لره، فلما اضاءت پس هر کله چې روښانه کی دا اورو ما هغه ځای لره حوله چې چاپېره د دې اور بلونکي نه وي، نو ذهب الله بنورهم نو واخلي الله پاک رڼا د دې اور والو نه، دی په سترګو باندې ړانده کي، د دې د سترګو هغه رڼا هغه د دې نه واخلي، نور بلیږي، ماحول رڼا دی، ماحول روښانه دی، لیکن دې ته څه ښکاري نه. وترکهم او پرېږدي الله پاک دی لره فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې دی هیڅ نه ویني. نو دقه شانته دا منافقین عنادیین هم دي، څنګه چې اور والا اور بلکې ماحول رڼا شي، الله ته نه د سترګو بینایي واخلي، نو بس دا په تیاره کې پاتې شي او دته هر طرف ته تیاره تیاره په نظر راځي او دې هیڅ نه ویني. حال دا دی چې رڼا بلی. نو دقه شانې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله راولېږو نو ماحول د منافقانو ته رڼا شو او دی په ژبه باندې کلمه ووې، او چې په ژبه باندې کلمه ووې او د ایمان دعوه وکړه نو څه ناڅه رڼا دې ته میلاو شوه، او د هغه رڼا په وجه باندې د مؤمنانو نه مفاد دې ته میلاو شو، او د مؤمنانو هغه کم چې د هغې خیر ښېګړې وې هغه دې ته حاصلې شوې. لیکن کله چې دی بیا مړه شو نو الله تعالی دې ته بیا هغه رڼا چې کوم ده نو هغه ورنه کړه، بیا د قبر تیارې سره مخامخ شو او بیا دارنګې د قیامت تیارو سره مخامخ شو او دا الله تعالی په تیارو کې پرېښودل. نو نبی علیه السلام چې کومه رڼا د اسلام دې ته راوړې وه، د قرآن رڼا دې ته راوړې وه، هغه بلېده، لیکن د دین الله تعالی چې دی د عناد په وجه باندې ایمان په هغې باندې راونوړو د زړه نه، الله تېنه هغه رڼا واغسته، یعنې د دې په زړونو باندې مهر و او د قبولیت هغه توفیق تېنه سلب کو، د دې په غوږونو باندې مهر و، د شنوایۍ هغه قوت تېنه الله تعالی واغستو، د دې په سترګو باندې پردې الله تعالی واچولې
نو دې ته هغه رڼا چې کوم دی نو هغه په نظر نه راتله. نو څنګه چې اور والا اور بل کو او الله تعالی ترنه د سترګو بینایي واغسته او هغې ته څه فایده میلاو نه شوه د هغه رڼا نه، نو دقه شانتې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رڼا د اسلام بله کړه، د قرآن رڼا یې بله کړه د منافقانو ته، او هغه رڼا بلیږي خو دې قبوله نه کړه د زړه نه. نو الله پاک وله په زړه باندې مهر و، په سترګو باندې وله پردې وګرځولې، سترګو باندې وله پردې واچولې، او دارنګې غوږونه وله د حق نه کاڼه کړل، او کم توفیق چې د حق قبلولو هغه ترنه الله واغسته او دې په تیاره کې پاتې شو. په زړه باندې تیاره راله، په سترګو باندې تیاره راله، په غوږونو باندې تیاره راله، نو دا په تیاره کې پاتې شو. او الله فرمای سمون، دا منافقان چې دي چې دا عنادیین دي، دا کاڼه دي، بکمون دا ګونګیان دي، عمیون دا ړانده دي، او فهم لا یرجعون، پس دی نه راګرځي حق ته او دی نه راګرځي د شرک نه.